مجبوریات وزتی بالاخره 4 میاشتې وروسته په لغته ووهلم ایسته شوټ کړلم پوزه له داندې مو شړلم تنخواه یې م رانه کړله. د جنرال مبین نیولو په اړه تازه خبر پر طالبانو ښکاره انتقاد کوونکي لکه اسماعیل یون او ډاکټر ساپای نه نیول کیږي او د طالبانو ستر لابیګر جنرال مبین نیول کیږي. اخر دا څه لوبه روانه ده او د جنرال مبین په اړه غبرګونونه پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. نږدې یوه اونۍ کیږي چې طالب څارګرو خپل تر ټولو او څار یا مشهور ملاتړی د کابل د امنیه قومندانۍ پخوانی ویاند جنرال مبین نیولی، خو د ځایګي او روغتیا په اړه یې هیڅ معلومات نشته. د جنرال مبین کورنۍ نږدې ملګري او خواخوږي یې د هغه د روغتیا او فزیکي امنیت په اړه اندېښنه لري او د طالبانو له څارګرو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشي کړي. د هغه د کورنۍ یو غړي رسنیو سره په خبرو کې ویره ښودلې چې ښایي طالب څارګر په پټ یا مرموز ډول جنرال مبین ووژني. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. غبرګونونه سید جمال آغا: جنرال مبین خان د طالب ډلې جنګیالی او چوپړیال دی او د هغه ټول شهرت په طالب ډلې پورې تړلی دی. طالبان د هغه تر ټولو ښه خواخوږي دي او موږ باوري یو چې هیڅ ډول ستونزه به نه ورته پیښیږي. خو هغه دوه مخي کسان چې له طالبانو سره بغض او عقده پالي او د جنرال سره د خواخوږۍ تر نوم لاندې د نظام او مشرانو سپکاوی کوي باید پوه شي یوه ورځ به مبین خان بیرته د همدې لیکې مل وي او تاسو به شرمېدلي ولاړ یئ. حماد اعظم: جنرال مبین مو بندي کړ، ښه مو وکړل، خو دې خبرو ته مو چې پام وي یو اسلامي نظام باید ډیر لوی زغم ولري. په دومره خبرو غبرګون ښودل د اسلامي نظام روب او دبدبه خرابوي. که دومره د وړو خبرو زغم ونه لرو نو د خپلې لیکې ملګري به خپل نظام پسې خبرې پیل کړي او بیا دې کار کولو سره به پر طالب ډلې باندې نیوکې ډېرې او ټولیزې یا عادي شي. نو کوم به نیسي او ګواښ به ورته کوي چې پرون موږ په ټولنیزو رسنیو کې مبین ته اړتیا لرله او ښه په درس کې یې چوپړ کړی، اوس ولې په خپل چوپړ پښیماني کوي. کوم یورپ میشت بډوالان یا مخالفان چې موږ په اسلامي نظام راټول نه کړل هغه واحد پر ملا یعقوب او جنرال مبین باندې راټول دي. مبین په طالب ډله کې زرګونه مینوال لري، وګړي پرې خفه کیږي. دومره نزاکتونه مه کوئ، هیڅ څوک هم څارګر یا جاسوس نه دی او نه دی شي. بس چې زموږ په طبیعت نه وي برابر نو بیا پرې تور لګوو. موږ له بهر راغلو د ولسواکۍ سرسختو بډوالانو یا مخالفانو ته غېږه خلاصه او ګلان په غاړه کې ورته اچوو، خو د خپلې لیکې ملګري بیا د خپل طبیعت خلاف پر خبرو باندې نیسو. درنو لیدونکو له ملتیا مو